د اقلیمي بدلون او د چاپیریال ساتنې تر سرلیک لاندې د عامه پوهاوي او د ظرفیت لوړونې یو روزنیز پروګرام د رها موسسې او د افغانستان د آزادو ژورنالستانو د اتحادیې په همکارۍ د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له لورې په کابل کې ترسره شو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لوی رئیس مولوي مطیع الحق خالص د چاپیریال ساتنې کلتور په وده، د اقلیمي بدلون اغیزو په کمولو او د عامه پوهاوي او اړوندو بنسټونو د کچې په لوړولو کې د خبریالانو او رسنیو رول مهم وباله. د تاسو مسلکي اقدامات کولی شي چې په عامه پوهاوي کې باندې ځای سره د موجوده وضعیت د شریکولو په دې کې مؤثریت دې سطح ډېره پورته کوي نسبت دې ته چې سړی هغه معلومات ونه لري چې کوم مسلکی معلومات ته ضرورت دی. رسانه ها تنها پیام رساننده نیستند، بلکه اینا محرک آگاهی عامه، محرک پالیسی ها، محرک آوردن تکنولوژی ها، محرک دادخواهی، محرک تحت تاثیر قرار دادن پالیسی ها است. اگر پالیسی ضعیف است هم سر دولت صدا شود، اگر پالیسی قوی است در تطبیقش در او هم نقش رسانه ها فوق‌العاده برازنده است. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو ژورنالستانو اتحادیې مسؤلینو او یو شمېر خبریالانو هم د اقلیمي بدلون او د چاپیریال ساتنې په برخه کې د ټولنې د پوهاوي لپاره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړ. از اداره محترم محیط زیست و همکارای مؤسسه محترم رها خواهش ما این است که همین قسم که در کابل و بعضی ولایت‌های کلان کشور برنامه آموزشی داشتن، برای خبرنگارای ولایت دورافتاده افغانستان هم برنامه آموزشی داشته باشند. محیط زیست موضوعی هست که این بر همه انسان ها است، بر همه موجودات هست که در آن زندگی میکنیم. پس بدون شک اطمینان باید داشته باشیم و برای مسئولین هم اطمینان ما میدیم که رسانه ها بدون شک وظیفه را از صدق دل و وجدانا انجام میدن. په دې پروګرام کې د اقلیمي بدلون د کمولو لارو چارو، د چاپیریال ساتنې د ودې، عامه پوهاوي او نورو اړوندو موضوعاتو په اړه بیلابیل سیمینارونه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او رها موسسې د مسؤلینو له لوري ګډونوالو ته وړاندې شول.